اوس پښتنو ته یو لنډه غونډه خبره تاسو زیات لیکچر نه درکوم چې کوم ننګ باندې کوم پښتو باندې کوم غیرت باندې چې کوم په سخت ورځو موږ لوی شوي یو زه تاسو له لیکچر باندې تاسو نشم تکړه کولی خو زموږ په غیرت باندې به مخکې لاس بچا چولو موږ به جنګ کوو اوس خو زموږ په بچو لاس دی په زموږ زنانو لاس دی زموږ په وینې زموږ په معدنیاتو یو پوخ اغرزوی چې دا معدنیات او دا قدرتي وسایل پښتنو په مور جهیز کې نه دي راغلي نو دا هم درته ووایم وروره ته همیشه هغه خبره کوې چې څوک انپړه درله لیکي رور مې پاکستانی که نه نو رور مې خو لږ سوچ پې کوه چې خبره کوې آئین وګوره قانون وګوره زمونږ ځمکه زمونږ ده موږ فلسطین نه یو چې اسرائیل به پاسه نه په موږ راشي موږ نه بهر څه یوسي زه په خپله اهل سنه یم خو چې کوم په ډچینار کې اهل تشیع سره وشو یا به اوس اهل سنه نه بدل اخیستی شي به دا اور چا لګولی دی زموږ ښارونو کې اور څوک لګوي خدای نه وویریږئ لږ عقل استعمال کې عوام شریف دی عوام بزدله نه دی عوام کمزوری نه دی موږ سره یو شئ موږ سره وځئ دھرنے کې موږ سره کښېنئ دا زه فوج ته هم ویم زه پولیس ته هم ویم خپلې زنانه موږ سره کښېنوئ تاسو به کنزل وال ټکول بدعملي بدیاتي نه به ونه ګورئ زمونږ یو کس به لاس اوچتوي ها که چا لاس اوچت کو بس تاسو کسي د پی ټي آی جنډه به یې نیولي د پی ټي آی ماسک به یې اچولي پی ټي آی ټوپۍ به اچولي مفلر موږ به نه یو دوه ستاسو فوجیان هغې ورځ خر باندې تاسو بوتلل شهیدانو هغې چا تپوس ونه کړو مریم نواز له خو جازونه ورکړل چې ګرځه پکې اسحاق ډار له ورکړل جازونه چې ګرځه پکې او زمونږ فوجیانو له هلیکاپټر نه و چې اوچتې کړي د کپتان کرنل شیر مجسمه تاسو وایي چې سویلینز ماته کړه هم ستاسو کسانو ماته کړې ده ما سره ثبوت دی مجسمې باندې اسلام کې مجسمې اجازت شته مجسمې جوړولی شو ای مجسمې باندې تاسو ځان مړ کړو هلکان هم 25 مړ کړل او دوه شهیدان په سترګو درته ښکاري او نه یې ګورې نو خانې سترګې خو زه نشم درکولی عقل خو زه نشم درکولی خدای پوره پیدا کړی یې خواست درته کوو جنګ در سره نه غواړو جنګ ته مه جوړوئ پرېږدې پر امن راځو اسلام آباد کې کینو دا اسلام آباد د هېچا د پلار نه دا زموږ ټولو د پلار دی شکر دی زما وروڼه ټول پوره شو ګنتي مې پرون کوله شهریار خانم رالو شیر افضل خانم راووتو علي محمد خانم عاطف خان شیر علي یار یو 300 نومونه درته چې بغالم ټول زموږ خویندې م راووتې ټول راووتل انیکا میډي د پنجاب عایشه رضا عایشه نظیر جټ داسې زنانه دي چې سړي شرموي نو خدای قرآن ته وګورئ وخت شته خپل ملک په خپل لاس هم بربادوئ بل پاکستان کې بنګلادیش سانحه مه کوئ طاقت ستاسو لاس کې دی فوج تاسو سره دی پولیس تاسو سره دی پی ډي ایم سر نه لاس اوچت کوي موږ ورته پرېږدئ موږ پوه شو او دوی پوه شه صوبه کې دهشتګردي که ختموي موږ ته پرېږدئ دا دهشتګردي بیا تاسو ګورئ که نه وطن جوړ وساتئ وطن مه ماتوئ زموږ د یو پاکستان دی زموږ فورن پاسپورټس نشته چېرته به ځو به خواست درته کوم چې سبا نه پس به خواست نه سبا نه پس به عملي کښېنئ موږ سره موږ خو دښمن سره جرګه کوو تاسو خو دښمنان نه یې خو پښتو کې وي چې خدایه بېوقوف ملګري نه هوښیار دښمن ښه دی تاسو زموږ بېوقوف ملګري یې عقل ځان کې راولئ صبر ځان کې راولئ خدای دله ډېرې لویې ورځې درکړي دي هغې ورځې عزت وکړئ خپل عزت وکړئ کښېنئ خبرې کوو هر څه به ټیک شي انشاءالله خو چې کوم شی تاسو غواړئ غلامي وکړئ سجده وکړئ سر ټیټ کړئ هغه یو الله ته کېږي نور هېڅ چا ته نه کېږي ډېره مهرباني بیم شته پلان سیم شته پلان ډیم شته هر څه شته خو د وخه مخه خو به چاته نه وایو که نه دا خو هغه خلکو سره زمونږ جرګه وایه جنګ به نه وایم چې زمونږ په ښځو هم لاس اچوي په زنانه هم اچوي نو دوی نه تاسو هر څه ایکسپیکټ کولی شئ نو اله مونږ د خپل زنانو بچو بېګناو دپاره تاسو کتل د حاجي امتیاز دا منډي بهاودین منې چې دی چې هغې نوکران سره څه کړي دي جي اسریانې ګرمې اسریانې سره په بدن باندې یخي دي نو الله سزا درکړه داسې څوک کوي پاکستانیانو سره زما د حلقې دی جی یو ناظم صاحب اسماعیل خان هغه موږ ته جي اولنۍ شپې چې ګرفتاري کړو دا کرش نه کاڼو والا هغې باندې وي جي یخ کې سملولو ټوله شپه یې سملولي باتروم خوړو سوچ تاسو مه کوئ سوري کلاو خبرې کوم خو دا درته یم چې دی هغه کافرانو کار موږ سره کوي چې موږ سوچ هم نشو کولی تاسو به چېرې نه ګورئ چې موږ لاس واپس اوچت کړی هېڅ چرې هم نه دی کړی کولی شو نه یې کوو خان موږ ته ویل چې نه وطن به نه ماتوئ هر څه شته موږ سره دوی سوال د خان صاحب کور والا ګورئ نه د خان صاحب کور والا زموږ پارټۍ کې څه پوزیشن لري او نه د خان صاحب خویندې
عزت ټولو ډېر کوو. خان صاحب خو سره خو زما تعلق جوړ شو چې یو کال موږ سره ډېرې منډې والې عدالتونو کې ګایډنس راکولو پوهېږو. موږ هم داسې زړه سیاستدانان یو، خو تعلیم یافته خلک وو، په نوکرو وو، دلته رالو سیاست کې گیر شو. هغه اردو کې څه وایي رضیه غونډو میں پھنس گئی. نو اوس مونږ چې دی که نه هر چا نه چلی زده کوو چې ته هم راته وښیه، ته دا به څه کوو. ښه خپل شرافت هم نشو پرېښودی، کنزل مونږ نشو کولی، وال مونږ نشو کولی، ټوپکې ټولو څه شته، خو ډزې خو مونږ نه کوو. زه خو خلکو ته یم چې ټوپکې پرېږدی نو زه به ډز کوم. ما باندې باید وی چې کوم 3 وارنټ ایشو شوي دي که نه، ای کې دغه لیکلي چې دھندناتے ہوئے آ رہی تھی، ایک ہاتھ میں بندوق دوسرے میں ڈنڈا. نو مال تاسو دومره دا فلمونه ګورئ که نه چې مزغو کې فلم 24 غنټې چلیږي. هر کس چې خان سره مخلص دی زه هغې عزت کوم، که هغه جماعت اسلامي دی یا چې پاکستان سره مخلص دی هغې باندې خو سر ورکو. خو چې تاسو وطن خرابوئ او بهانه شي، دا بش حبیبي والا خبرې دی یاره دومره اوچتۍ لګیا دي چې که تاسو ته یاد شي پړه چینار دا خبره 3 ورځې مخکې سټارټ شوه، دا 100 میاشتو نه سټارټ ده. 100 ځله موږ ورته چې راشئ جرګه وکړئ. دې جرګې له څوک لیږي؟ ACDC. بھئی تاسو چې صاحبان ناست چې اسلام آباد کې لیکچر یې موږ له راکوئ اسمبلی کې، دا غاړې هلته تاسو ستړي کې په چغو باندې، نو لږ دلته هم راشئ، ولې ویرېږئ؟ دفاع منسټري ده تا سره، انټیریر منسټري چې راځئ نو بوزدل بچو مخکې 25 ګاډي وروسته 25 ګاډي. نو تاسو د پړه چینار یو یتیم ماشوم نه په څه ښیئ؟ یو وینم د یو پاکستانیان یو، خو دا ذات پات دی نه اله نوځي چې د هغې بل بارډر سره ډېر جوخت دي که نه. دې مزو کې اوس هم شته کمی کمین، زه ښه یم زه بد یم، پروا یې ونه کړې چې بوش حبیبي څه ویل، د هغې ذاتي رایې ده. او زه دا درته وایم چې کوم څیز کې زه انوالو وم، چې کوم امبسي ته زه تللی وم، چې چا زه راغوښتی وم او په وینا یې راته وویل، په قصه مې راته وویل چې جنرال باجوه خپل سیاسي کریر جوړ کړه او ته خان پرېږده. هغې جواب بس وکړ چې یا خو سعودي امبسي نه وه، خو د انګریزانو چې کوم انګریزانو اوس او کیدای شي دا سټوري د خان ښځې سر شوي وي، هغې ته خان ویلي وي، زه نه یم خبر. خو جنرال باجوه خدای د معافي راکړي، قرآن که قسم خورا خو چې کعبې نه زوړندم شي زه خبره نه منم. تا پاکستان سره څه وکړل؟ طالبان د واپس سوات کې راوستل، انسرجنس دي بیا وکړه، تش PTI ختمولو دپاره. او که زما یقین هم نی ډاکټر امجد د سوات MNA دی، هغې نه تپوس وکړي هغه ټایم پیپل پارټۍ کې و چې هغه راغوستل شوی سرکټ هاوس ته هغې ته وینا شوې وه که PTI ختمول دي نو دهشتګرد KP ته به واپس راولو به. نو تاسو ما ته ووایه چې په دې حالاتو کې د باجوه قرآن خبره مونږ منو، بس سوال نه پیدا کېږي. دا مسلکي مسله ده، نه د شیعه سني ده، نه دا د ځمکې مسله ده. ښه دا درته ووایم، ما ته ووایه چې د پړه چینار عوامو ته یا باجوړ عوامو ته یا زما صوبه زما علاقه حسن خیلو ته یا بورډ ته یا پستونې ته یا میرانشاه ته، دا چې کومه ته یورینیم او ریفرایټ وځي هغه چېرې خپل خلکو ته میلاو شوي دا ته مستفید شوي دي. تاسو چېرې میرانشاه کې افغانۍ کې سکولونه یا هسپتالونه کتلي دي یا BHU یا DHQ چې کوم کار کوي؟ ایکچولی زه چاڼو خبره نه کوم یا سیول سروس والو. بل ما ته دا ووایه د اهل تشیع تش په پړه چینار کې نور پاکستان کې نشته، نور دنیا کې نشته. همدغې اهل تشیع خو پوزه درله یخې ده چې اسرائیل ته یا ایران نیغ شو یا لبنان نیغ شو یا سیریا. زه اهل سنه یم نسل در نسل، خو ما له خو پوزه اهل تشیع والو یخې ده. بله خبره دا ماته چې د ځمکې ډسپیوټ تش په خیبر پښتونخوا کې دي او هغې له خلکو مرۍ کټ کېږي. پنجاب کې ځمکې نشته، سندھ کې نشته، AJK کې، بلوچستان کې، ګوادر کې ځمکې شته، هلته هم داسې خلک حلالېږي، هلته خو چاینیز هم حلال شي، بلوچستان کې خو خلک غیب شي. اوس راشئ زموږ صوبې حکومت ته، بالکل تاسو ټیک وویل، 2 وزیر اعلی تیر شو، دواړو پارټي پرېښوده. زه به هغوی څه ډیفینډ کړم یا د هغوی کارکردګي، خو خان صاحب له خدای ژوند ورکه چې هغه هر کس ته خپل نظر سره ګوري چې ما په شانته نیک دی. هغې خپله کارکردګي خو I have to give پرویز خټک کریډټ چې نور څه کړي نه کړي، نوښار یې ډېر ښایسته کړو، ډېر تکړه یې کړو، نور چا له به څه نه کړي. خپه ته یم ډېره. پلیز بچې سایلنس. درېیمه خبره، صوبایي حکومت له تاسو 18وي ترمیم کې لږ ټویک وکړئ. زه پخپله دا غواړم، زه ډېر د نر پلار لور یم، زه پخپله دومره نره نه یم، ټوپک وپک لا چل نه راځي، خو به مې زده کړو که وخت رالو. زه چانم نه ویرېږم، قبر خو یو ورځ زما مقرر ده، څوک ماله بدلولی شي. رښتیا دی، تاسو کوم کس پېژنئ چې الله پاک ته اپلیکیشن لیکلو هغه مرګ ورځ بدله شوه؟ نه بدلېږي. نو چې موږ ته پته ده چې مرګ حق دی نو به ویره د څه ده؟ CTD 50 کسان زموږ شهیدان شوي دي د یو میاشت کې. چا تپوس یې وکړو؟ CTD خو صوبایي حکومت نه دی،
شهریار افریدي تللی دی، حمید حسین تللی دی، یوسف خان تللی دی، ډاکټر امجد تللی دی، زه تللی یم. بنو ته مونږ ټول ضلعو کې ګرځېدلي یو. علي امین تللی دی بنو ته، اوس پورې پړچینار ته نه دا خبره ټیک ده. خو ما ته دا ووایه چې بیا انټیریر منسټري او ډیفنس منسټري چې کوم لاندې ټول فوج دی هغه اسلام آباد کې ولې ناست دی؟ مونږ له راکې زه خو په خوشحاله یم، ستاسو ډېر ښه تجویز دی. مونږ له راکې دغه خبره منظور پښتین هم کړې وه، زما کې سر سیاسي هېڅ ګټ جوړ نشته. خو چې کله د هلکان یې ولا شهیدان کړل دا څو ورځې مخکې او دا ولا زخمیان شو، نو مونږ لاړو ورسره کېناستو چې نوره مونږ نسل کشي نه منو، بالکل هم نه منو. پرېږدی مونږ خپل لښکر جوړو، قومي لښکر بیا تاسو وګورئ که نه چې یو دهشتګرد خو دلته د پاتې شي. اربونو روپۍ باډونه لګېدلي، دهشتګرد د اسمان هم راورېږي ځمکې نه هم راوځي. دې نه بېغمه شئ، مونږ خپل خلک نه وجنو. خو دا چې کوم دښمنان آرمي پبلیک سکول سانحه کړې ده هماغې دښمنانو تاسو له هغه م وکړه. بنو کې هماغې دښمنانو درله په پړه چینار کې مخکې به هم کوي به. ما دا اسمبلی کې سپیچ کړی وه